أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله کې موږ ویل چې په الحمدلله کې درې مضامین دي کنه. یو د الله تعالی حمد و ثنا او تعریف دي، او یو بنده گویا کې الله پاک ته تحفه پیشي، او بل الله پاک بنده ته دعا ورشي چې زما صدا دعا غواړي. اوس په حدیث مبارک راځي وای الله تعالی فرمایي د الحمدلله چې د زما او زما د بنده تر مابین سره ګډه ده. وای کله حدیث کې راځي وای چې کله مؤمن وای مسلمان وای چې الحمدلله رب العالمین، الله تعالی فرمایي وای حمدنی عبدی، زما بنده زما تعریف وکړي. چې کله بنده وای چې الرحمن الرحیم، الله تعالی فرمایي اثنا علی عبدی، زما بنده زما حمد و ثنا وکړي. چې کله بنده وای مالک یوم الدین، الله تعالی فرمایي مجدنی عبدی، زما بنده زما عظمت زما لوی بیان. چې کله بنده فرمایي إياك نعبد وإياك نستعين، الله تعالی فرمایي هذا نصف لي ونصف لعبدي، دا زما او زما د بنده تر مابین دي. یعنی چې کله د زما عبادت کوي نو بیا زه مدد کوم. دلته دا تر دې ترجمه چې إياك نعبد وإياك نستعين، خالص تام عبادت کو او خالص د تاسو مدد غواړو. الله تعالی فرمایي دا زما او زما د بنده تر مابین دي، نصف لي ونصف لك، نصف لي ونصف لعبدي، انما زما دا یعنی عبادت به زما کی مدد بزد د کوم. بیا الله تعالی فرمای اهدنا الصراط المستقيم ولعبدي ما سأل، زما د بنده د پاره هغه څه دي کوم چې د ما سوال کی. نو سوال خو بنده د دې خبرې کی چې اهدنا الصراط المستقيم، چې الله ما ته هدایت وکړي د صراط مستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالی فرمای زما د بنده د پاره هغه څه دي کوم چې د ما سوال کی. اوس پدې کې الله پاک مشته صراط الذين انعمت عليهم، لار د خلق چې پر کوم خلق باندې د الله پاک انعام سوی دي. بیا په بل آیت مبارکه راځي اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، د الله تعالی انعام پر څلورو کسانو باندې سوی دي، پر انبیاء باندې، پر شهداء باندې، پر صالحین باندې او پر صدیقین باندې. انبیاء څوک دي؟ انبیاء د الله تعالی شاګردان. صدیقین څوک دي؟ صدیقین په واسطه د نبی د الله شاګردان دي. شهدا څوک دي؟ شهدا هغه دي چې خپل جسم او وجود د الله پر دین قربان کړي. صالحین څوک دي؟ صالحین هغه څوک دي چې خپل خواهشات قربان کړي. نیکان خلق دي خواهشات قربان کړي دي، نیک اعمال کوي. نو اوس فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې ګوري غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، تی به د مغضوب او د ضالین پر لار باندې نه ځي. مشته یعنی مش د الله پاک څخه دعا وغوښتله چې الله پاک مشته راه راست راشکاره کې د هغه خلکو لار چې پر اغوسته انعام سوی دي. غیر المغضوب د مغضوب لار نه، ولا الضالین او نه د ضالین لار نه، د هغه خلکو لار چې پر چا باندې ستا غضب سوی دي. غضب پر چا باندې سوی دي؟ په حدیث کې راځي غضب پر يهودو باندې سوی. ولا الضالین او نه د گمراهانو لار، گمراهان څوک دي؟ عیسایان. اوس حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په اخر زمانه کې به زما په امت کې شرور ډیر سی، فتنې به کې ډیر سی، امت به د برایي طرف ته ولاړ سی، د شر و طرف ته ولاړ سی. د يهوديانو چې دی په هر منځ کې وایي موږ د ورځې 2 رکعات منځ کوو، چې موږ نه نفل نه کوو نه بل شي وکړو، خالص سنت او فرض وکړو، نو موږ 2 رکعات کوو. 2 سواره موږ وایو الله پاک ته چې الله پاک موږ د مغضوب او د ضالین پر لار باندې ما بیاي. لیکن امت سوچ فکر نظریه ایډیالوژي د امت غدا ده چې امت وایي زکله ترقی یافته يم، زکله پر مخ يم، زکله یعنی جدت پسند يم، زکله ترقی یافته يم، زه د دنیا د تقاضا سره کله هم آهنګ يم، زه ګریجویټ کله يم، زه ایجوکیټډ کله يم، کله چې زه د داخل پر لار باندې روان سم. حالانکه د ورځې 2 سوار الله ته په تړلي لاس باندې وایي چې ګور الله پاک د موضوع او د ظالم پر لار مې بیا برته سوچ فکر نظریه خیالات دا جوړ کړی دي چې بای دا خلک دا قوم دا طبقه دا کامیاب دي، دا پر لار باندې روان. نو موږ گویا کې الله پاک سره دا ډیره د خطرې خبره ده، ځکه حدیث کې راځي حضور علیه السلام فرمایي چې زما امتیان به په اخره زمانه کې د يهوديانو سره داسې مطابقت او مشابهت اختیار کړي حتی تابق النعل بالنعل، لکه یو جوړه ګوټه کې چې ګوټ د بل ګوټ څومره ډیر مشابه دي، څومره ډیر هم شکل دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مسلمانان به د تر د يهوديانو هم شکل سي، لکه په یو جوړه ګوټو کې یو ګوټ د بل ګوټ څومره هم شکل. نه هغه د امت مسلمه د نوی نسل سوچ فکر نظریه دا ده چې به زه هغه وخت کامیاب یم
چې زما کاروبار، زما شکل صورت، زما طرز زندگی، زما ټولې خبرې، زما خوشحالي، زما غم، زما لباس، زما هر څه، زما خبرې. هغه ورځ یو مولوي صاحب راته وایي د ملایانو پر شي کیسه چې نه کوټه یادول خیر ول. په کوټه کې را روان وم، یو مسلمانه پښتنۍ نجلۍ ده، موبایل ځینې لاسو، بیا وایي او مای ګاډ. څومره د افسوس خبره ده. معنا موږ په هر شي کې مکمل د انګریزانو اتباع کوو. دغه مولوي صاحب وایي والله چې الله ګواه دی، بیا یو بله ورځ یو ځای را روان وم، د ښځې څه موبایل یې لاسو که بل شي ځینې لاسو ټکې وکړي، ما ورته وکتل، دې په زوره د ناره وکړو او مای ګاډ. معنا موږ غواړو چې مکمل طور په سیم ټو سیم موږ انګریزان سو، ځکه چې حضور علیه السلام خو فرمایلی دي چې طابق النعل بالنعل، داسې به کېږي. نو موږ دغه دعا چې غواړو د الله پاک څخه، او الله پاک را ښوولی ده چې ګورئ د دا خلکو پر لار باندې مزي د خلکو لار انتهایی د خطرې لار ده. ته معلومه ده قرآن مجید په دې خبرو باندې ډک دی چې یهود نصارا سره کوم تباه او برباد سو، نو دې پر لار به د مغصوب او د ظالم پر لار باندې به نه ځي. اوس موږ چې دغه دعا د الله پاک څخه وغوښتله چې الله پاک ستا د خزانو چابیان، الله تعالی راته وفرمایل چې زما د خزانو چابیان هدایت، نو هغه دعا زموږ قبوله سوله. هدایت دا دی الله پاک د الف لام څخه در ورناسه پر ټول قرآن مجید راواستل. هغه چې کومه دعا موږ په اهدنا الصراط المستقیم کې وغوښتله چې الله موږ ته د راه راست لار چې کومه دی هغه راښکاره کړي، وراه راست زموږ رهنمایي وکړي، سیده لار موږ ته راکړي. هغه دعا زموږ قبوله سوله. نو الله تعالی د الف لام څخه تر ورناسه پورې د راه راست ټولې خبرې، ټولې طریقې، ټولې خزانې راوښوي چې دا ستا دعا قبوله سوه. نو سورة الفاتحه انتهایی ډیر غټ فضیلت لري. سورة الفاتحه کې ډیر وای سورة الفاتحه قرآن مجید چې دی د ټولو آسماني کتابو خلاصه او مغز دی، او سورة الفاتحه چې بیا د قرآن مجید مغز دی. قرآن مجید کې چې کوم مضامین تفصیلا بیان شوي دي دا په سورة الفاتحه کې اجمالا بیان شوي. په سورة الفاتحه کې د قرآن مجید کې چې کوم اقسام بیان شوي دي، د بیان کوم اقسام دي، معنا توحید بیان شوی دی، توحید دلایل بیان شوی دي، قصص بیان شوي دي، مثالونه بیان شوي دي، د مخکنی قومو باندې چې کوم عذابونه راغلي دي هغه بیان شوي دي، د مخکنی قومو کې چې کوم د هدایت ولا خلق و هغه بیان شوي دي، په مخکنی قومو کې چې کوم د هدایت لري خلق و چې پر هغه د الله پاک عذابونه راغلي و هغه بیان شوي دي. هغه ټول قسمونه، ټول انواع چې په ټول قرآن مجید کې دي هغه په سورة الفاتحه کې مسته. ځکه الله پاک موږ ته ټولې خبرې بیان کړي، د الله تعالی حمد او تعریف بیان کړي، رحمت بیان کړي، مالک یوم الدین آخرت بیان سو، د آخرت د جزا ورځ بیان سو، د هغې ورځې دا خبره بیان سو چې د هغې ورځې مالک به صرف او صرف الله، عبادت بیان سو، د الله تعالی مدد بیان سو، رای راست بیان سو، پر رای راست چې کوم خلق تللی و هغه بیان سو، او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د رای راست چې کوم خلق چپت تللی و هغه بیان سو، چې پر هغه د الله تعالی غضب سوی دی، هغه گمراهان دي. نو قرآن مجید کې چې کوم انواع، کوم اقسام تفصیلا بیان شوي دي هغه په سورة الفاتحه کې اجمالی بیان شوي دي. نو ان شاء الله تعالی موږ به د